السلام علیکم. نن زه غواړم چې زه سره شپږ ټیپس شیر کوم چې موږ څنګه کولی شو چې خپله سستي ختمه کړو، یعنې کې سټاپ بینګ لیزي. موږ دا څنګه باید ختم کړو. اول په موږ کې دا غلطي ده چې موږ چې سهار راکښو نو خپل پر بیډ باندې خپل پر بستر باندې موږ ډایرکټ موبایل ته سترګې کوو، موبایل راواخلو او موبایل راخیستلو سره موږ فیسبوک خلاص کړو یا موږ پر یوټیوب باندې ولګېږو. نو دا زموږ یو غټه د سستي ذریعه ده چې دا موږ سست کوي. ولې چې دا ستا وخت هم د ضایع کوي او ته پر پاسته بیډ باندې نو ته نوره سستي محسوسوې. تر دې بهترینه طریقه دا ده چې هر وخت چې راکښېنې هغه خپله ورځ ډایرکټ سټارټ کړه، یعنې کې ډایرکټ راکښېنه د بستره څخه او یا ولاړ شه شاور ونیسه یا خپل د فټنس لپاره تیاري وکړه، خپل شیان چې ټول خپل د فټنس ټوله تیاري دې وکړه او ولاړ شه فټنس ته. چې فټنس وکړې دا تا یو موټیویټ ساتي او دغه به یو ذریعه وي چې ورځ به دې ټوله صحیح روانوي. نو بس دا ویډیو زه اوس ځمه د باندې ځم فټنس ته. نو نمبر 2 ټیپس چې دی هغه به زه سره پر لارې باندې زه سره شیر کوم. نو پر دغه ویډیو باندې ما سره اوسئ. السلام علیکم. اوس پر لارې باندې زه روان یم، فټنس په خواته روان یم. نو زه غواړم چې زه سره ټیپس نمبر 2 چې دی هغه هم پر لارې باندې زه سره شیر کوم. او ټیپس نمبر 2 چې دی هغه دا دی اوایډ کاوچ، یعنې کې خپل د کوربچې څخه یا خپل د داسې یو آرامده ځای څخه چې ته پر هغه ځای باندې ناست یې او څنګ دې اچولی هغه چې دی هغه تا نور هم سست کوي، یعنې کې لیزي کوي دی. نو د هغه اوس لکه ما ته یو انډیوال ټلیفون راته وکړي، هغه راته ویل چې راسه نن به ولاړ سو څه سودا به سره وکړو. اول مې لا سوچ ولی چې زه باید د هغه ته وایم چې زه نسم تللی در سره. بیا مې سوچ ولی چې دا هم یو بهتره ذریعه ده، زه باید ولاړ شم د کوره سبا ولاړ شم او لږ به سوداوي هم وکړم او دوهم دا دی د ده سره به هم ووینم. نو مطلب مې د هغه دی چې خپل د آرامده ځای څخه یا د کوربچې څخه یا د کاوچ څخه یا داسې یو ځای څخه چې ته پر هغه ځای باندې ناست یې نو هغه ته د سستي یو غټه ذریعه ده. موږ په ځان نه پوهېږو لیکن دا یو غټه سستي ده، موږ باید د دې څخه پرهیز وکړو. نو اوس زه روان یم فټنس په خواته روان یم. په فټنس کې به بیا زه ته ټیپس نمبر 3 د سره شیر کوم. ټیپس نمبر 4 چې دی هغه دا دی چې پر یوه وخت باندې یوه کار ته توجه ورکړه. داسې نشي کېدلی چې ته 4-5 کار چې دی هغه پر یوه ځای باندې ته غواړې چې دا ټوله پر یوه ځای سره وکړې. د هغه چې بیا ته ورته کښېنې ته به په خپله ورځ کې چې ته اوس اول کار باید کم وکړې، دویم کار باید کم یې وکړې. نو فوکس چې دی فوکس همیشه یوه کار ته توجه ورکړه چې هغه کار ته مکمله کړې، بیا ته دویم کار ته، بیا چې دویم کار مکمله کړې دریم کار ته. دغه رقم ستا کارونه ټوله سره در سره رسېږي. او که ته چیرې ټوله 4 سره پر یوه ځای 4-5 کاره پر یوه ځای باندې ته سوچ ورته ووایې نو هغه دې در باندې بوج کېږي هم، یعنې دا کار پر تا باندې ډېرېږي او ته به ورته ورکې چې تا اول کار باید کم یې وکړې، دویم کار باید کم یې وکړې. نو بهتره دا ده چې ته د اوله سره باید تا نمبر لیست ورته جوړ کړه چې اول باید زه دا وکړم چې هغه ته در سره ورسې، بیا ته دویم ته نظر وساته چې دویم در سره ورسې، بیا دریم، بیا داسې څلورم. دغه رقم پر نمبر باندې نو پر تا باندې به دا کار بوج کېږي نه، یعنې پر تا باندې دا کار ډېرېږي نه او پر درته اسانه به سي او هر کار چې دی سټپ بای سټپ به ته پر سره رسې. نو
زما اکسرسایز چې دی زما اکسرسایز اوس ختم شو زه ځم د کور خواته نو کور خواته چې زه ځم پر لارې باندې به زه سره ټپس نمبر 5 شیر کوم نو زما سره په دې ویډیو کې تاسې کنیکټډ اوسئ. پنځم اخري ټپ چې دی هغه دا دی چې خپل انوایرمنټ چینج کړه. اوس مثال زه یم زه چې اکثره خپل په دفتر کې زه کار کوم چې زه یوازې یم اکثره زما زړه نه غواړي چې زه کار وکړم نو زه چې وکړم زه ولاړ شم لایبرري ته ولاړ شم په لایبرري کې اکثره ټول سره ناست چې هغه خو په کار وخت دی د هغو په وجه باندې زه هم اکټیویټ شم او موټیویټ شم او زه خپل کار در سره ورسوم. نو ماحول او انوایرمنټ دا ډېر غټ فرق کوي دا چې ته په کوم ماحول ته چې ته ورسې که ورې ټوله په کار اخته یې نو ته اټومیټیک ته هم د هغو په وجه سره ته هم موټیویشن پیدا کوې ته هم ځان ته دلچسپي پیدا کوې په کار کې. نو ماحول ډېر ضروري دی خپل د کار د مطابق په ماحول کې په هغه ماحول کې کار کول هغه ته یو انرژي درکوي طاقت درکوي چې ته خپل کار سره پر ورسوې. نو بس زما اخري ټپس او بله ویډیو چې پر یو نوي ویډیو راځم نو د خدای په امان دا کړی.